یو اسلامي فلاحي ریاست څه ته وایي؟ د عمر بن عبدالعزیز په دور کې چې د ده مخته د زکات مال پیښ سو، نو ده دا حکم ورکړی چې دا دې په مسکینانو او په غریبانو کې تقسیم سي. نو جواب ملاو سو چې حضور ستا په ریاست کې یو هم داسې سړی نسته چې هغه د زکات مستحق دی. الله اکبر. د بیا دا حکم ورکړي چې د دې مال څخه د یو اسلامي لشکر تیار سي. جواب ملاو سو چې د اسلام لشکرونه په ټوله دنیا کې ګرځي. نو بیا د دا حکم ورکړي چې زما په ریاست کې چې کم داسې ځوانان دي چې د واده خواهش لري، دغه ودونه دي په وسي. د دې ځوانانو د ودو سباد هم څه مال پاتې سو، نو د دا حکم ورکړي چې زما په ریاست کې وګورئ چې داسې خلک شته چې پر هغو باندې څه قرض وي، دغه قرض دې په ادا سي. چې دغه څه هم مال پاتې سو، نو بیا دا حکم ورکړي چې زما په ریاست کې که کوم یهودي دی او عیسائی دی، دغه په ذمه چې کوم قرض دی هغه دې هم په ادا سي. دغه څه هم چې رقم پاتې سو، نو دا حکم ورکړي چې دا دې په اهل علم کې تقسیم سي. چې دغه څه هم مال پاتې سو، نو دا حکم ورکړي چې په دا پیسو باندې دې غنم واخیستل سي او پر شاوخوا غونډیانو او پر غرو باندې دا واچول سي چې په دا اسلامي فلاحي ریاست کې یو مرغه هم وږی پاتې نه سي. دا ته وایي مسلم حکمران او اسلامي فلاحي ریاست. امید لرم دوستانو چې تاسو ته به دا ویډیو ډیر خوند درکړي. دغه رقم مزیدار ویډیوز دپاره زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. والسلام.